السلام علیکم ورحمت الله. یو کس نمونځ قضا شي ورځو ته معلومه وي او د مونځ وخت ته معلوم نه وي، دا به څه کوي؟ اول او د سوال نه من راغلی شریعت کې ډېر تکلفات وي، وما انا من المتکلفین. او دارنګې کارها رسول الله صلی الله علیه وسلم المسائل وعابها. نبی اسلام بعضې مسائل بدې وګڼل. دا هغه مسائل دي چې یو کار واقع شوی نه یا ورته ضرورت نه یا یو کار واقع شوی نه دی او د هغې تپوسونه خلک کوي. لکه عبدالله بن عمر ته چا ویله چې د حجر اسود ښکلول څنګه دي؟ وایي چې دا سنت طریقه ده. هغه ورته ان زوحمت ارأیت ان زوحمت او غلبت، خبر راکړه ما ته که چېرته ګڼه ګوڼه یا زه مغلوبه شم بیا څنګه دي؟ عبدالله بن عمر ته په قار شو چې اجعل ارأیتک فی الیمن، ارأیت په یمن کې هلته دا کار کوه، یمن کې ارأیت، اجعل ارأیتک فی العراق، عراق کې ارأیت کوه. مطلب دا فرضي مسلې دلته مه چېړه. ارأیت خبر راکړه چې داسې وشي نو څنګه چل به کېږي، دا خبرې مه کوه. یو شی چې واقع شوی نه د هغې تپوسونه مه کوه. بس نبي صلی الله علیه وسلم حجر اسود ښکل کړې ده او ته یې ښکلوه، د سنت تابعداري کوه. ارأیت دا د سنت په خلاف باندې خبرې دي. حدیث نه دا خبره معلومه شوه، عبدالله بن عمر د روایت نه دا معلومه شوله چې فرضي خبرې جوړول دا د سنت خلاف خبرې دي. اوس لکه دا خبره ورځ رانه هېره ده، ورځ راته یاده ده، وقت رانه هېر دی، دا دروغ دي. دا کار سره چېرته شوی نه دی او نه کېږي. دا چېرته شوی نه دی چې سړي ته ورځ یاده چې مونځ مې رانه قضا شوی دی، وخت هېري. چې وخت هېري نو ورځ تاته څنګه یاده شوله؟ سړي ته خو دا د مونځ هغه وخت یادېږي چې فلانې وخت کې مانه مونځ قضا شوی دی. نو چې ورځ هېری نو وخت به خامخا هېري. نو دا دروغ دي، دا صفا دروغ دي او د حدیث هم دا معلومیږي. من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. څوک چې لمانځه نه اوده شه یا تېر شه نو کله چې ورته یاد شه ودې کړي. دغه مونځ چې ورته کله یاد شه نو ودې کړي. معلومیږي دا چې دا د مونځ وخت ورته یادېږي، ورځ نه ده. د حدیث کې دا خبره ده چې دغه مونځ ورته کله یاد شه نو بیا دې وکړي. نو دلته په دې حدیث باندې دا اعتراض بیا راځي چې مونځ ورته یاد نه شه نو بیا به څه کوي؟ نه، داسې نه شي کېدلی. مونځ به ورته یادېږي، دغه مونځ وخت به ورته یادېږي. او چې ورته یاد نه وي، که ورځ ورته یاد وي او مونځ ټیم ورته یاد نه وي، بس هېڅ شی هم پرې نشته دی. ځکه نبي علیه اسلام داسې ویلي چې دا مونځ ورته کله یاد شه نو بیا دې وکړي. دلته ورځ یاده شوله، نبي علیه اسلام ورځ یاده کړې نه ده چې ورځ ورته یاده شوله مونځ یې وکړي. نه، دغه مونځ یې یاد کړی دی. که مونځ ځنه فوت شوی دی دا چې ورته یاد شي نو بیا پرې لازم شه چې ویږي. او ده باندې ځکه لازم نه دی چې ده ته یاد نه دی. او بله خبرداره چې غالبه ګمان باندې دې وکړي. او څلورمه پنځمه خبره دا چې ده نه ولې قضا شوی دی. که قصدن یې پرېښودلی چې فلانکۍ ورځ باندې ورځ مې یاده ده، جمعې ورځ وه، هېڅ مونځ دې ونه کړ، قصدن دې ونه کړ. معلومېږي دا چې قصدن دې پرېښودلی دی. نو قصدن چې څوک مونځ پرېږدي نو بیا قضایانې مزایانې نشته دی. راجحه دا ده چې دا سړی اسلام نه ووته او دا به نوی اسلام ته راځي. او چې اسلام نه ووته ده باندې قضایانې نشته دی. بس نوی چې اسلام ته راغی نوی ایمان یې شروع شو. دیدنونه الله د سترګو تور د زړه درمان یادوه د مدینې